زما نوم نقیب الله اتل دی. زه د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد یم. زه به تاسو ته د مالي منیجمنت یا فاینانشل منیجمنت درسونه او اړوند موضوعات د ویډیوي لکچر په شکل باندې وړاندې کوم. مالي منیجمنت د فاینانس یو ډیر مهم مضمون دی او هر هغه څوک چې غواړي د یو سازمان یا ادارې سره د مالي منیجمنت یا فاینانس په بخش کې کار وکړي او یا هم غواړي خپل یو کاروبار مخې ته یوسي او یا هم غواړي د بل چا په کاروبار که هغه سهامي شرکت یا کمپني وي که هغه تضامن شرکت یا پارتنرشپ وي نو که هغې کې دی غواړي ځان شریک کړي او پانګه اچونه پکې وکړي نو هغوی لپاره چې دی دغه د مالي منیجمنت درس ته کول او په هغې باندې ځان پوهول دا ډېر ضروري او لازم دي. د مالي مدیریت یا فاینانشل منیجمنت په تعریف کې درې نقطې ډېرې مهمې دي چې هغه عبارت دي له تمویل، پانګه اچونې او د شتمنیو له مدیریت څخه. دا په دې معنا سره چې هر کله یو څوک غواړي یو سوداګریز فعالیت ترسره کړي یا یو کاروبار پر مخ یوسي نو د نوموړي کاروبار لپاره هغه د اړتیا وړ پولي پانګه یا پیسې دا تهیه کول او چمتو کول او بیا په دغه تهیه شوي پولي پانګه باندې پانګه اچونه کول یا سرمایه ګذاري کول یا د هغې انویسټمنټ کول او بالاخره د دغې پانګه اچونې په ښه شکل مدیریت کول او یا هم د شتمنیو په ښه شکل مدیریت کول دغه درې واړه د مالي منیجمنت په تعریف کې شامل دي. داسې هم موږ ویلی شو چې د یو سوداګریز فعالیت او یا هم د یو کاروبار لپاره په مؤثره توګه د اړتیا وړ پولي پانګه تهیه کول او بیا له دغه تهیه شوې پانګې څخه په مؤثره توګه استفاده کول په خپله مالي منیجمنت یا مالي مدیریت بدل کیږي. هر کله چې یو څوک په یو سوداګریزه اداره کې د مالي مدیر په صفت باندې کار کوي نو هغه مالي مدیر چې دی وخت په وخت کې چې دی مختلفې فیصلې او پرېکړې چې دی کوي نو په ټوله کې یو مالي منیجر درې مهمې پرېکړې یا تصامیم باید ونیسي چې هغه عبارت دي له د پانګه اچونې د پرېکړې څخه، د تمویل له پرېکړې څخه او همدارنګه د شتمنیو د مدیریت له پرېکړې څخه. د پانګه اچونې پرېکړه یا انویسټمنټ ډیسیژن څه معنا؟ کله چې یو مالي منیجر د پانګه اچونې په رابطه باندې تصمیم نیسي یا فیصله کوي نو دلته هغه د یو تصدۍ یا سوداګریزې ادارې د بیلانس شیټ د چپ اړخ په هکله باندې باید فکر ونیسي ځکه بیلانس شیټ موږ ته د یوې تصدۍ د یو مالي کال په پای کې او یا هم په یو مشخص وخت کې د هغې تصدۍ مالي حالت ښایي. نو دغه بیلانس شیټ که چېرته موږ تاسې ورته فکر وکړو دا معمولا دوه برخې لري چې یوې چپ اړخ دی بلې هم ښي اړخ دی چې په دغه چپ اړخ کې د یوې تصدۍ د کاروبار ټولې شتمنۍ ذکر شوي وي او په ښي اړخ کې د خپلنۍ پانګې او پردۍ پانګې مقدار ذکر شوی وي. نو کله چې مالي منیجر د پانګه اچونې په هکله تصمیم نیسي نو هغه د بیلانس شیټ د چپ اړخ په هکله باندې باید فکر وکړي. دا په دې معنا سره چې هغه باید په دې باندې فکر وکړي چې د هغه سره په کاروبار کې ټولې باید څومره شتمنۍ موجودې وي. د دې ترڅنګ په دغه ټوله شتمنۍ کې د جاري شتمنۍ مقدار باید څومره او ثابت شتمنۍ باید څومره د دې په هکله هم باید مالي منیجر پرېکړه وکړي. د بیلګې په توګه که موږ د اپل کمپنۍ د 2019 کال مالي راپور ته مراجعه وکړو نو د هغې له مخې د اپل کمپنۍ تقریبا 48% شتمنۍ د جاري شتمنۍ په شکل وي او 2.5% شتمنۍ هغې د ثابتو شتمنۍ په شکل باندې وي. نو د هر سازمان یا ادارې یا تصدۍ مالي منیجر باید دا پرېکړه وکړي چې د هغې تصدۍ یا سازمان یا ادارې په ټوله شتمنۍ کې د جاري او ثابت شتمنۍ برخه باید څومره وي. د دې ترڅنګ د پانګه اچونې په پرېکړه کې یو مالي منیجر باید د یو تصدۍ لپاره په بېلابېلو پروژو کې ګټوره پروژه انتخاب کړي. دا په دې معنا سره چې کله یو مالي منیجر غواړي یو پانګه اچونه وکړي نو طبعا هدف به دا وي چې د تصدۍ لپاره ډېره ګټورتیا ولري. نو مالي منیجر باید وګوري چې هغوی په کومو پروژو کې پانګه اچونه کولی شي، دغه هره پروژه څومره مصارف لري، څومره عواید لري او بالاخره
د پانګه اچونې د ګټورتیا د سنجش د میتودونو په اساس دا معلومه کړي چې په دغه مختلفو پروژو کې د تصدۍ لپاره کومه پروژه ډیره ګټوره ده نو دا هم د پانګه اچونې په پریکړه کې شامل دي. د پانګه اچونې د ګټورتیا د سنجش پروسه معمولا 3 مرحلې لري. یعنې دلته لومړی مالي مدیر باید دا وګوري چې هغوی په کومو بالقوه یا راتلونکو پروژو کې پانګه اچونه کولی شي. په دوهم قدم کې مالي منیجر د هرې بالقوه یا راتلونکې پروژې د مختلفو دورو عواید او مصارف او یا هم د پیسو راتګ او د پیسو تګ په اړه باندې دقیق تخمین او اټکل وکړي او د هغې نه پس بیا د پانګه اچونې د ګټورتیا د میتودونو په پام کې نیولو سره د مختلفو پروژو د هر یوې ګټورتیا معلومه کړي او بیا دغه د مختلفو پروژو ګټورتیا یو له بل سره مقایسه کړي تر څو په هغې کې تر ټولو ډیره غوره او ګټوره پروژه د تصدۍ یا کاروبار لپاره انتخاب کړي. دلته که موږ تاسې فکر وکړو دغه د یو تصدۍ د بیلانس شیټ یو ساده شکل دی چې په بیلانس شیټ کې په چپ اړخ کې معمولا شتمنۍ ذکر وي چې عبارت دی له جاري شتمنۍ او ثابت شتمنیو څخه او د بیلانس شیټ په ښي اړخ کې معمولا خپلنۍ پانګه او پردۍ پانګه شامله وي چې په پردۍ پانګه کې موږ سره لنډمهاله پور دی اوږدمهاله پور دی او همدارنګه موږ سره خپلنۍ پانګه ده. نو دلته کله چې یو مالي منیجر د پانګه اچونې په هکله باندې تصمیم نیسي نو هغه دغه د ثابتو شتمنیو سره ډېر تړاو لري په دې معنی چې دغه مالي منیجر باید کومې اوږدمهاله پروژې انتخاب کړي او په هغې کې پانګه اچونه وکړي. دویمه فیصله چې یو مالي منیجر ترسره کوي هغه د تمویل پریکړه یا فاینانسینګ ډیسیژن دی. دلته د تمویل په پریکړه کې یو مالي منیجر باید د یوې تصدۍ د بیلانس شیټ د ښي اړخ په هکله باندې فکر وکړي. یعنې دلته مالي منیجر دا تصمیم نیسي چې د هغوی د کاروبار لپاره به خپلنۍ پانګه بهتره وي او که نه پردۍ پانګه به ډیره ګټوره تمامه شي. د دې ترڅنګ مالي منیجر باید د هغې نسبت په هکله باندې هم فکر وکړي چې د یو کاروبار په ټولو شتمنیو کې د خپلنۍ پانګې فیصدي باید څومره او همدارنګه د پردۍ پانګې فیصدي باید څومره. د بیلګې په توګه که موږ د فیسبوک کمپنۍ د 2013 کال مالي راپور ارقام ته کتنه وکړو نو هغې نه معلومیږي چې د فیسبوک کمپنۍ تقریبا 80% پانګه د خپلنۍ پانګې په شکل تمویل کړې وه او باقي 14% د پردۍ پانګې پور په شکل تمویل کړې وه. همدارنګه که موږ د اپل کمپنۍ د 2019 کال مالي راپور ته کتنه وکړو نو د هغې نه موږ ته معلومیږي چې د اپل کمپنۍ تقریبا 93% پانګه د پردۍ پانګې یا قرض په شکل تمویل کړې وه او باقي 20% د خپلنۍ پانګې په شکل تمویل کړې وه. د تمویل په فیصله کې یو مالي منیجر باید د ګټې د ویش او یا هم د ډیویډنډ پالیسي په هکله هم فکر وکړي. دا په دې معنی سره چې کله په یو مالي دوره کې یوې تصدۍ یا یو سوداګریزې ادارې ګټه ترلاسه کړې وي نو آیا دغه ګټه ټوله په شریکانو او یا هم سهم لرونکو باندې ویشي او که نه دغه ټوله ګټه په کاروبار کې د ځان سره وساتي او یا هم د دغې ګټې یوه برخه په شریکانو باندې ویشي او یوه برخه یې له ځان سره وساتي. د بیلګې په توګه د اپل کمپنۍ د 2019 کال د راپور له مخې چې هغوی څومره خالصه ګټه ترلاسه کړې وه د هغې تقریبا 15% هغوی په سهم لرونکو باندې ویشلې وه او باقي 15% یې له ځان سره ساتلې وه. خو که عین وخت کې موږ تاسې د فیسبوک کمپنۍ ته مراجعه وکړو نو د هغوی د 2013 کال مالي راپور بیا ښایي چې د فیسبوک کمپنۍ چې څومره ګټه ترلاسه کړې وه هغه ټوله ګټه یې له ځان سره په کاروبار کې خوندي ساتلې وه تر څو په هغې باندې په راتلونکي کې نورو پروژو کې پانګه اچونه وکړي او د ګټې په شکل یې 1 سنټ هم په سهم لرونکو باندې نه ویشلی. نو دلته مالي منیجر باید دا پریکړه وکړي چې هغه د ترلاسه شوې خالصې ګټې 2% باید په شریکانو باندې ویشي او 2% یې له ځان سره وساتي. د دې ترڅنګ د تمویل په پریکړه کې یو بل مهم اړخ هغه دا دی چې
کله چې مالي منیجر دا فیصله وکړي چې فرض مثال چې زموږ د ټولو شتمنیو 80% باید د پردۍ پانګې په شکل وي او 40% د خپلانۍ پانګې په شکل وي. نو دلته اوس دغه د پردۍ پانګې په شکل به له کمې منبع څخه دا پیسې ترلاسه کوي. یعنې دا کولی شي د یو سوداګریز بانک څخه پور ترلاسه کړي، دی کولی شي د قرضې اسناد په خلکو باندې خرڅ کړي او پور ترلاسه کړي، دی کولی شي د اړتیا وړ توکي بل چا نه په قرض باندې واخلي. همدارنګه د خپلانۍ پانګې په شکل که کمپني وي دوی کولی شي وخت په وخت اسهام مالي بازار کې خرڅ کړي تر څو هغه د اړتیا وړ پانګه لاسته راوړي. همدارنګه دوی کولی شي د اسلامي بانک څخه د مشارکت او یا هم مضاربت په شکل پیسې لاسته راوړي تر څو هغه د تهیه شوې پانګې اړتیا رفع شي او تهیه شوې پانګه لاسته راشي. دلته که موږ تاسې اوس مراجعه وکړو د یو تصدۍ بیلانس شیټ ته، نو تمویل پرېکړه د بیلانس شیټ د ښي اړخ پورې مربوط ده او دلته مالي منیجر دا فیصله کوي چې دغه د تصدۍ په ټوله پانګه کې باید 2% خپلانۍ پانګه او 2% پردۍ پانګه اوسیږي. معمولا یو تصدي یا یو سوداګریزه اداره کولی شي په 2 شکله د اړتیا وړ پانګه هغه ترلاسه کړي، چې یو د تصدۍ له داخل څخه او بل د تصدۍ څخه بیرون. د تصدۍ څخه بهر که چیرته موږ د کمپنۍ په هکله باندې بحث کوو، نو کمپنۍ معمولا د کله چې کمپنۍ تاسیس کیږي نو هغوی سهمونه مالي بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کوي چې هغې ته ویل کیږي انیشل پبلیک آفرینګ، یا د لومړي ځل لپاره مالي بازار ته د سهمونو وړاندې کول د خرڅلاو لپاره. نو کمپنۍ کولی شي د اسهامو د خرڅلاو په نتیجه کې هغه د اړتیا وړ پانګه ترلاسه کړي. همدارنګه بیا کمپنۍ وخت په وخت کولی شي د اړتیا وړ پانګه د نورو سهمونو د خرڅلاو له لارې ترلاسه کړي. که چیرته تضامني شرکت یا پارټنرشپ وي نو هغلته 2 یا 2 کسان سره یوځای کیږي او هغوی هر یو یوه ټاکلې اندازه پولي پانګه یا پیسې دغې کاروبار ته راوړي او دغه د اړتیا وړ پانګه دا تهیه کیږي یا چمتو کیږي. د دې ترڅنګ تصدي کولی شي لنډمهاله قرض شارټ ټرم ډیټ او یا هم اوږدمهاله قرض یا لانګ ټرم ډیټ دا ترلاسه کړي. نو شرکتونه کولی شي له سوداګریزو بانکونو نورو مالي ادارو څخه قرض ترلاسه کړي او یا هم دوی کولی شي د قرضې اسناد یا بانډ دا مالي بازار کې خرڅ کړي تر څو هغه د اړتیا وړ پانګه ترلاسه کړي. همدارنګه که چېرته یو کمپنۍ نه غواړي چې د بل چا څخه په قرض پیسې ترلاسه کړي او یا هم دوی نور اسهام په خلکو باندې خرڅ کړي او یا هم یو بل شریک ځان سره چې دی اضافه کړي، نو دلته که چېرته په یو مالي کال کې یو تصدۍ ګټه کړې وي نو دوی کولی شي دغه ګټه د ځان سره په کاروبار کې وساتي چې هغې ته نه توضیح شوې ګټه یا ریټین ارنینګ ویل کیږي او د اړتیا په وخت کې بیا تصدي یا یو کمپنۍ د دغې ریټین ارنینګ څخه استفاده کولی شي. درېیمه پرېکړه چې یو مالي منیجر باید ترسره کړي هغه د شتمنیو د مدیریت پرېکړه ده یا ایسټ مینجمنټ ډیسیژن دی. له دې څخه مراد دا دی چې کله یو مالي منیجر هغه د اړتیا وړ پانګه د یو تصدۍ لپاره چمتو کړي او بیا په هغې باندې پانګه اچونه وکړي، نو دغه د اړتیا وړ پانګه په شکل د اشکالو په مختلفو مادي، غیر مادي او مالي شتمنۍ باندې بدلیږي. نو دلته مالي منیجر دغه ټولې شتمنۍ باید په ښه شکل مدیریت کړي تر څو هغه د کمپنۍ اصلي هدف چې هغه د پیسو د ارزښت په پام کې نیولو سره د کمپنۍ د ارزښت زیاتوالی دی هغه ترلاسه شي. د شتمنیو د مدیریت د پرېکړې په برخه کې د مالي منیجر هغه تمرکز یا فوکس چې دی هغه ډیر په جاري شتمنۍ باندې وي. دلته که موږ دغه بیلانس شیټ په پام کې ونیسو نو دلته جاري شتمنۍ دی موږ سره او هغلته موږ سره لنډمهاله پور دی چې د همدغه دواړو ترمنځ تفاوت ته نیټ ورکینګ کیپیټل ویل کیږي. دلته د شتمنیو په مدیریت کې د مالي منیجر فوکس په جاري شتمنۍ باندې ځکه زیات وي چې هر کله
یو تصدي یا کمپنۍ غواړي لنډمهاله پور د بل چا څخه ترلاسه کړي نو هغه پور ورکوونکې اداره یا شخص لومړی دا ګوري چې دغه تصدي یا کمپنۍ د هغوی پور په ټاکلي وخت سره په اسانۍ سره سپارلی شي که نه نو د دغې لنډمهاله پور د تادیې د وړتیا د معلومولو په خاطر هغوی د دې تصدۍ یا کمپنۍ جاري شتمنۍ ګوري چې هغوی ټولې څومره جاري شتمنۍ لري او په هغوی باندې فعلا څومره لنډمهاله پور دی نو آیا په هغه جاري شتمنۍ سره هغوی خپل لنډمهاله پور تادیه کوی شي که نه نو دلته مالي منیجر بیا دا ګوري چې موږ په خپله تصدۍ یا کمپنۍ کې په کافي اندازه جاري شتمنۍ لرو که نه لرو تر څو موږ هغه لنډمهاله پورونه چې دی په اسانۍ سره تادیه کړو د دې یو ښه بېلګه دا کیدلی شي د جاري شتمنیو د مدیریت اوس فرض مثال یو تصدي هغوی په قرض باندې خرڅلاو کړی بل چا باندې او د تصدۍ د شرایطو له مخې دوی فرض کوو چې هر 2 میاشتې پس د خپل طلبات خلکو نه ترلاسه کول غواړي چې باید 2 میاشتې پس دوی ته پیسې تادیه شي نو اوس موږ دا ګورو چې آیا دغه تصدي په 2 میاشتو کې خپل طلبات ترلاسه کولی شي که نه نو که ترلاسه کړي دا په دې معنی سره چې دغه تصدي به دغه خپله جاري شتمني د بېلګې په توګه طلبات په ښه شکل مدیریت کړي وي او که ترلاسه یې نه کړي په دې معنی چې دغه تصدي به خپل طلبات په ښه شکل نه یې مدیریت کړي د دې ترڅنګ په جاري شتمنۍ کې مالي منیجر دا ګوري چې په تصدي کې څومره کیش یا نغدي پیسې دي که چېرته د کمپنۍ سره نغدي پیسې زیاتې وي نو طبعا دوی کولی شي لنډمهاله پور هر وخت په اسانۍ سره تادیه کړي خو که دغه کیش ډیر زیات وي بیا ګټور ځکه نه دی چې دلته دغه پیسې په نغده شکل د کمپنۍ سره پرتې دي او له هغې څخه دوی نورې پیسې د ګټې په شکل نشي ترلاسه کولی ځکه که دغه یوه برخه د نغده پیسو د کمپنۍ په یو بل ځای کې سرمایه ګذاري وکړي نو ممکن د هغې نه په آینده کې د ګټې په شکل لا ډېرې پیسې ترلاسه شي نو دلته ځکه مالي منیجر باید دغه د جاري شتمنیو مدیریت په ښه شکل سره ترسره کړي ډېره مننه کورم ودان